د لوګر ولایت مرکز پل علم ښار حضرت عبدالله بن مسعود جامع جومات کې د لوی اختر لمونځ د دغه ولایت والی په ګډون د زرګونه تنو دیني علماو، قومي مخورو، مجاهدینو او ځوانانو په شتون کې د امن په بشپړه فضا کې ادا شو. د لوګر والی د دې ولایت اوسیدونکو ته په وینا کې لوی اختر د یووالي ورورولۍ اختر یاد کړ او د اسلامي نظام ساتنه او پیاوړتیا کې د ولسونو رول مهم وباله. امروز نیز ما نیاز داریم که با امید تلاش، اتحاد و اعتماد با یکدیگر برای ساختن آینده بهتر کوشش کنیم. آبادی کشور، رشد اقتصادی، تعلیم و تربیت سالم و خدمت به مردم مسئولیت مشترک همه ما و شماست. دغه راز والی په سوداګر او شتمنو هیوادوالو باندې غږ وکړ چې په دې نیکو ورځو کې د غریبانو لاسنیوی وکړي او د خوشحالۍ په شپه ورځو کې ځانونه ورسره شریک وبولي. از همه تاجران، سرمایه‌داران، افراد خیرخواه تقاضا می‌کنم که در این روزهای مبارک دست نیازمندان را بگیرند. از همه شهروندان عزیز نیز تقاضا می‌کنیم که در حفظ امنیت، نظم و آرامش و مسئولین همکاری نمایند. د یادولو وړ ده چې د اختر لمانځه څخه وروسته د اسلامي نظام ساتنې، ورورولۍ، یووالي او د شهیدانو پاکو روحونو ته دعا هم ترسره شوه.